خبرو او تقریبا لومړنۍ خبرو چې د مکې نه بیرون یو کس ایمان راوړي. د مدینې په خوا کې یو بله قبیله اوسېده د غفار په نوم، او په دې قبیله کې یو کس د ابوذر غفاري په نوم. د سوید او د حضرت سوید له لارې خبرېږي چې په مکه کې یو کس راغلی دی او دین ته دعوت کوي، د اسلام دپاره دعوت کوي، د ښېګڼې دپاره دعوت کوي، د فلاح او بهبود دپاره دعوت کوي. نو دی خپل ورور ته وایي چې وروره ته ورشه مکې ته او احوال راوړه چې څنګه چل دی، د رښتیا د پیغمبر مبعوث شوی دی او د دې بلنه څه ده. هغه ورور چې مکې ته راځي او په مکه کې پاتې کېږي او پیغمبر علیه السلام ګوري بیرته ځي او خپل ورور ته وایي چې زما د په رب قسم وي که دغسې کس ما اوسه پورې لیدلی چې دومره ښېګڼې ته بلنه کوي او ډېر ښه پیغامونه ورسره دي. نو حضرت ابوذر غفاري ورته وایي چې بیا دې پوره سوال جواب راوړی نه دی، دی خپله د سفر توښه راخلي او په مخ په مکې راځي. څه وخت چې مکې ته راځي او په مکه کې حرم ته رارسېږي، نو د زمزم سره اړی د زمزم اوبه څښي او قلال عمل ته ناستي، نه د چا نه پوښتنه کوي او نه د چا نه یې ګوري چې نبي علیه السلام په مخه راشي او دی وګوري او دغه کې. خو ورځ تېرېږي، ماښام کېږي، د کومې خوا نه پې حضرت علي رابرابرېږي کلم الله وجهه او هغه ورته وایي داسې ښکاري چې نابلد او مسافر یې. دی ورته وایي هو صاحب زه نابلد او مسافر یم، وایي راځه ځان سره کور ته وړي او هلته چې ډوډۍ اوبه خوري او شپه ورکوي. سهار بیا دی خپل کار ته راځي، هغه خپل کار ته ځي، تمامه ورځ دی دلته وي. نو یو وخت کې بیا پې تصادفي حضرت علي صاحب رابرابرېږي، ورته وایي چې یو وروره ستا لکه چې کار خلاص نه دی لا هم دلته دمه یې. هغه ورته وایي هو زه چې کوم کار ته راغلی یم لا خلاص نه وي. بیا د لاس نه نیسي کور ته یې وړي چې اوبه ورکوي. نو دا ځل ترې پوښتنه کوي، هغه ځل ترې حضرت علي صاحب هېڅ پوښتنه نه وه کړې چې ته څوک یې څنګه راغلی، خو من حیث یو مسافر یې ورته هرکلی کړی او دا ځل ترې بیا پوښتنه کوي چې وروره ته راغلی څنګه یې. نو هغه بیا ورته وایي چې زه د غفار د قبیلې یم او د یثرب سره په خوا کې. هغه خو طبعا حضرت علي صاحب هم پېژنده چې دا د یثرب سره په خوا کې ده او زه دغسې موازه اورېدلی چې دلته یو کس دی او هغه ځان ته د پیغمبرۍ په پیغمبرۍ مبعوث شوی دی. نو زه غواړم چې هغې ته راشم. خو دی د دې نه اول تعهد اخلي چې چاته خوال نه وي، خبره ساتي او دا کوي او هغه کوي. حضرت علي صاحب ورته وایي وبلې. نو بیا دی ورته وایي چې زه د پیغمبر علیه السلام نه خبر شویم راغلی یم. حضرت علي صاحب ورته وایي چې بیخي سم ځای ته راغلی او بس راځه زه همدا اوس هملته روان یم او زه به مخکې یم ته به راپسې. دې وخت کې هم په مکه کې تهدیدونه لا ختم نه وو او تهدیدونه وو، او خاصتا هغه خلکو ته چې یا د کورنۍ نه ضعیف وو یا مسافر وو یا څوک وو، نو په هغې باندې خو د مکې مشرکین او دغه ډېر تیز ورتله. نو حضرت علي صاحب ورته وایي زه به مخکې یم ته به راپسې کې کنځي کې شک وو، نو زه به هم د خپلې سپلۍ په بانه ودرېږم دیوال غاړې ته، ته به زما تېرېږي ما ته مه ودرېږه چې خدای مه کړه درته پېښ نه شي. خو لنډه اوږده دا چې د پیغمبر علیه السلام کور ته رسېږي او هلته پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کېږي او هغه ورته بلنه ورکوي. دی فوراً ایمان راوړي. څه وخت چې ایمان راوړي نبي علیه السلام ورته وایي چې ته به خپل کلي ته لاړ شي او په یثرب کې به اوسېږي تر څو پورې چې موږ دلته خپل دعوت ډېر علني کړو، نو ته به هم بیا راشي او بیا به زموږ سره ملګری شي. نو ابوذر غفاري ورته وایي زما د په رب قسم وي چې زه همدا اوس ځم او دلته اعلان کومه چې ما ایمان راوړی دی او زه د ایمان خاوند یم. هماغه یي چې دی ځي په مکې ته او د وبخښئ حرم ته ځي او هلته د قریشو ډلې ناستي او د هغې په منځ کې اعلان کوي چې ما ایمان راوړی دی او زه په الله تعالی باندې په یو الله تعالی باندې یقین لرم او زه د محمد پر رسالت باندې ګواهي ورکوم. هماغه چې د مکې خلک په ډېر راټولېږي او ډېر سخت وهل ورکوي، په دې اندازې وهي چې بیخي د غریب د لاده د باده وباسي. هماغه یي چې حضرت عباس ورته راځي چې ای قریشو سر وخورئ، دا تاسو چې دا وخت ستاسو د تجارت لاره په کومه سي ده؟ د غفار په قبیلې نه ده؟ ستاسو د تجارت لاره د غفار د سوداګرۍ لاره د غفار په کلو او په بانډو نه ده؟ هماغه یي چې هغې په دې خبره فکر کوي چې ووله دا خو رښتیا دی، یو څه د ارامېږي او د ابوذر غفاري او حضرت عباس روانېږي. دی ځي هلته شپه کوي. په سبا
بیا دی راځي او عین تکرار کوي چې زما ایمان راوړی دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نو بیا په همدغه خل راټولیږي او ډېر سخت وال ورکوي او ډېر سخت دی مبارک د دې د شکنجې لاندې راځي. بیا هم تکراري حضرت عباس پې برابرېږي او ورته وایي چې یا خلکو ستاسې د تجارت ستاسې د سوداګرۍ لاره د غفار په قبیلې ده که نه، تاسې دا کس وژنئ، بیا تاسو به کومه چې په دې لاره باندې خپل مالونه وړئ او کومه چې به خپل مالونه د هغې لور نه راوړئ. هماغې چې قریش بیا د ابوذر غفاري د والو نه لاس اخلي رضی الله تعالی عنه. تر بیا، سلام علیکم.